چې هغه عربي نه دي بلکې عجمي لغات دي. خو لیکن ای طرف ته امام شافعي رحمه الله او ابن جرير طبري رحمه الله او امام ابو عبيده رحمه الله په دې باندې قائل دي چې عجمي لغات دي دا په قران کې نه دي موجوده. ځکه قران عظیم شان صفت عربي ذکر شوی ده، قرانا عربيا بلسان عربي مبين. نو چې هر کله توصیف د قرآن په عربیت سره شوی ده، نو عجمیت د هغې عربیت سره بالکل منافي ده. دغه قسطاس لفظ هم ده. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. او دا څنګه شي چې دا قسط دا مصدر ده د مقسط. قسط مصدر ده د مقسط. امام اسماعیلی رحمه الله ولې باندې اعتراض کړی دا چې دا قسط سره مصدر کېدای شي چې مقسط مفعول او قسط چې دا مجرد دي د مقصد مصدر چې کېدل شي اقساط کېدل شي. نو دا څه وکړو الاقساط مصدر المقصد. نو کله مختلف عنوان څه جوابونه شي. یو جواب کې دا ده چې اصل کې دا القسط دا چې مصدر او مصدر المقصد دا د مقصد مصدر نه ده بلکې دا مصدر ده دي مصدر بمقصد. ذكر المقصد مصدر اقساط او الاقساط مصدر هذا قسط. او يا ابو القاسم رحمه الله يقول في اصل في دير مقصود الامام الكريم دا ندا چې دا قسط دا مصدر د المقصد بلکې اصل کی ساده في القرآن العظيم الشان دي ده قسط لفظ وكده ولا نقول موازين القسط ليوم القيامة. في يوم القيامة مصدر كده ده مفيد للفاعل وكمفيد للمفعول. يكون المتصرف